پکتیاوال باید امیدوار واوسي چې موږ ټول هغه نیمبنده پروژې سي نیمه کار پاتې وي لکه د مچلغو باندې داسې نور دا به ټول تر کار لاندې غورځي سړکونه به پکېږي ودانۍ به آبادېږي اقتصاد به په پښو درېږي خوار ملت او غریب ملت او کونډې یتیمان بېوزله خلک هغه به انشاءالله مړېږي په نس ځکه اسلامي امارت سره الله پاک جل جلاله همکاره ده نصرت ورسره ده لکه څنګه چې په جهاد کې نصرت ورسره وکړه د آبادۍ په مبارزه کې هم الله جل جلاله نصرت کوي ناامیدي نه ده پکار او امید پکار ده خو دا ټول وضعیت بیا هم وایم چې شکر غواړي ګوره د اسلامي نظام ناشکري در نه ونسي په اسلامي نظام کې زموږ عزت خوندي ده موږ نه غواړو هر یو پاچا واوسېږي هېڅ افغانان نه غواړي پاچاهي خو یو کس ته رسېږي یا چوکۍ محدود دي دېرش چوکۍ دي یو دېرش کسانو ته به رسېږي میلیونونه ملت پروت ده ملت مهم ده د ملت ژوند مهم ده د محدودو کسانو ګټې مهمې نه دي موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې افغانان به انشاءالله فرد پر افغان به د اقتصاد چکتن کېږي فرد پر افغان د عزت چکتن کېږي ولې چې کله شرعي نظام راغی تا په عزت باندې څوک تجاوز نشي کولی شرعي نظام پنځه لوی وجیبې څه لري د نفس ساتل دي د تا وینه به څوک نشي تویولی دا ډېر غټ نعمت ده ورونو د تا مال به څوک نشي ضایع کولی دا ډېر غټ نعمت ده او د تا عزت ته به څوک صدمه نشي رسولی دا ډېر غټ نعمت ده د تا عقل ته به څوک صدمه نشي رسولی مخدرات بند نه وي یا څه عقل خرابوي د ځوانانو ځواني خرابوي آینده یې خرابوي د دې مخنیوی به کېږي په مسؤلیت سره دا ډېر غټ نعمت ده همداسې نور شرعي حدود چې عملي کېږي د هغو په برکت موږ تاسو د اطمینان چکتنان کېږو د عزت چکتنان به کېږو او باید امیدواره واوسېږو ورته د هېواد په یو کونج کې بدبختي موجوده وه په پنجشیر کې الحمدلله هغه هم حل شوه پنجشیری ولس غیور ولس ده مېړنی ولس ده ښه قومندانان پکې وو علما کرام پکې وو خو یو څو معاملهګرې په سر کې وو هغو شر جوړاوه هغه معاملهګر په زور ځینې لرې سول ولس زموږ سره ولس خپله د پنجشیر دپاره پنجشیر والي مولوي قدرت الله صاحب ډېر ښه سړی ده ډېر د هېواد په دردمند سړی ده هېڅ د تعصب بوی په ذهن کې نشته هغه مسؤل شو هلته او ورځ په ورځ د پنجشیر له ولس سره زموږ تماس زیاتېږي هغه بدبیني هلته موجوده وه هغه له منځه لاړه شي چې خدای نه خسته دا د بې اتفاقیو سبب نه شي پکتیاوالو دغه حالت چې منځته راغلی چې نن امنیت لرو سوله او ثبات لرو دا ګورې ډېر لوی ارمان دا له نظره مه غورځوئ دا د الله پاک جل جلاله لوی انعام ده د دغه ستر انعام ناشکري رانه ونسي دې ته متوجه اوسئ د هرې آبادۍ د ژوند د هرې برخې شرط دا ده چې امنیت به وي که امنیت نه و د ژوند په هیڅ برخه هم څوک خوند نشي اخیستلی موږ تاسو دلته په هېواد کې سرمایهدار رونه لرو تجار رونه لرو تاسې ورته پوښتنه ځینې وکئ ټول امکانات ورته برابر و خو ژوند یې خوږ نه و له خطر سره مخ و له ضرر سره مخ و له تاوان سره مخ و خو نن چې امن راغلی ده نن کولی چې په خپله سرمایه باندې د ژوند خوند واخلي ګټه واخلي او څه امیدونه دي مشروع امیدونه ترلاسه کړي نو امنیت ډېر اساسي شی ده خو ګورئ دغه یو نعمت ته الله راکړی دغه نعمت نه بیرته ناشکري رانه ونسي ټول هېوادوال دې ته باید متوجه وي خصوصا د پکتیا ولس چې امنیت ډېر یو لوی نعمت ده دا نعمت باید موږ تاسې شکر ادا کړو موږ تاسې دلته شاهدانو چې د دې نه مخکې رژیم مشر کوم و هغه اعلان وکړ د شپږو میاشتو لپاره به سخته جګړه کوي دا به تاسې یاد وي یعنې که فرصت ورکړ شوی وای وخت ورکړ شوی نو شپږ میاشتې به نور هم زموږ ځوانان وژل کېدل وطن به مو ورانېده بیا هم نتیجه نه وه معلومه بیا به څه کېدل شپږ میاشتې فتح نه شوی راوستی نه جنګ ختمول